ستا خواته مې درتلو ته خوا ګریږي کوره په ماښام کې راوځمه مرغۍ م خپلو جالو ته ستنېږي په او نیکې هیلې ومنئ. دا وخت موږ یو په برسل کې خپرونه ده شمشاد په اروپا کې، زه یم شیرزاده ساجد. نو خپرونې ته به په دې هیله دوام ورکوو چې د خپرونې طرفه یې موږ سره ملتیا Groupe que j'ai été chercher ce matin à Londres, en Angleterre. Et c'est pour un tour pour 9 jours de voyage. Donc demain à Amsterdam, et après c'est la Suisse, je crois. My name is Lucy. Lucy? Yeah. And you are where from? I'm from Paris. I'm feeling good. Good? Yeah. Okay. Thank you very much. قدرمن لیدونکو دلته زموږ یو پښتون ورور ملاو شو، راځئ د سره هم ګپ شپ لګوو. څنګه روغ جوړه سئ طبیعت دې ښه دی؟ فضل د خدای. تاسو ښه یاستئ؟ خیر راغلی، ژوندی اوسئ. څه کوئ دلته؟ څه له راغلي؟ والا دلته خو راغلو، دلته یو ښه ښایسته پارک ده، چکر ته راغلي انډیوالانو سره. او تاسو په خیر راغلی دلته؟ هره ورځ راځئ؟ په ویکینډ راځئ که څنګه؟ ویکینډ سره شنبه یک شنبه په ورځ راځو چکر ته. دلته ښکلي څه دي خوښېږي دلته اتومیوم کې؟ اتومیوم کې ډېر ښایسته ښایسته ځایونه دي، پارک. د خپل نوم او خپل ځای خو لږ کتونکو ته ووایه. زه د افغانستان یم، د لغمان اوسېدونکی، صباون صدیقي. څومره وخت دلته کېږي په اروپا کې؟ یو 8 میاشتې کېږي تقریبا. ژوند څنګه دی دلته؟ لږ کتونکو ته ووایه که والا نو مشکلات لري، بیا هم فضل د خدای ده، ښه ده تېرېږي. او مطمئنې اسناد مسناد دې اخیستي یوسه پورې؟ هو کېږي انشاءالله، امیدوار یو. دا راته ووایه د شمشاد ټلویزیون شیشه ده، موږ ستاسو دوست رشته دار یا داسې څوک شته چې ورته سلام زموږ د ټلویزیون په وساطت ولېږي؟ زه ټول افغانستان ته اول سلام لېږم، دوم د دې نه خپل مور پلار فامیل خپل ټول دوستان ته ما سلامونه ورسوئ.